تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا ودين. تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا ودين. تعالوا رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان أو كما قال. كتاب رياض الصالحين 15 باب شروع. بابو پبارد راز ساتلو کی او په دې باب کې سلورم نمبر حدیث ته او په دې سره دا باب ختميږي. ثابت رضی الله عنه د انس بن مالک رضی الله عنه روایت کوي، قال اغي ویلی: اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بندي رسول الله صلى الله عليه وسلم یو وقت راغه وانا العب مع الغلمان، اما د ماشومان سره لوبه کولی. انس بن مالک مخکې مونږ ویلو رضی الله عنه د دې مور ام سلیم چې وا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت کو، موري یو ایماندار مور وا دراولګه د خپل زوی نبی صلی الله علیه وسلم تراوستو چې د الله پیغمبر زما د زوی تا سره خدمت کوي. مقصد به کې دا چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې دا څه ازده کی. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت ما باندې راغی او ما د ماشومان سره لوبې کولې. فسلم علینا، نبی صلی الله علیه وسلم په موږ باندې سلام واچو. یعنی الله پیغمبر ګوره ماشومان باندې سلام واچو، دلیل دې په ډیره عاجزۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو فبعثني الى حاجه، زه نبی صلی الله علیه وسلم یو ضرورت پسې ولېږلم. فابطأت على امي، نو زه رستواله ما وکړو، رسته شوم دغه شانته مور ته په ورتګ باندې. مور ته چتلم نو هغه کې زه لیټ شوم او هغه کې زه رسته شوم. نو فلما جئت، کله چې زه مور خواته راغلم، قالت مور راته ویل: ما حبسك، ته څه شي ایثار کړی وې ای زویا، څه شي بند کړی وې ته، ولې د خپل وخت نه لیټ راغلی؟ فقلت ما ورته ویل: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ضرورت او حاجت پسې لګلې ما، دا غي د وجه نه زه تعالی رست راغلم او لیټ در راغلم. قالت ام سلیم ورته ویل خپل مور: ما حاجته، د الله د پیغمبر ضرورت سو، کوم یو حاجت پسې تلګلې وي؟ د مور دی تلاش ته ګوره، بچي رست ورغلې ده تلاش ته کوي، چرته وی لیټ راغلی، خپل وخت نه رستواله وکړو. نو به وته وی د الله د پیغمبر حاجت سو بچیا. قلت انا سوی ما ورته وی: انها سر، زما مور ترا من ډیره ګرانه، خو یقینا دغه د الله د پیغمبر د حاجت او ضرورت چو دا یو رازو د الله د پیغمبر او زما په منځ کې. دا سي تربيت رب العالمین دی ماشوم ته ور کړو، هغه یو راز د مور هغه تنشم ویلي. قالت مور ته وګوره، هغه ورته ویل: لا تخبرن بسر رسول الله صلی الله علیه وسلم احدا، بچیا دا خبره یاد ساته، چرتم ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راز باندې ایس یو تن خبر نکي. چاتم چا چې تراز ویل او به د رسول الله تراز خبري، لا تخبرن تاکید سره وته منعم کوي، منع کوي هم او تاکید ورته استعمالي. لا تخبرن، اے بچیا ګوره چرتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راز باندې هیڅ څوک خبر نکي. قال انس ده فرمای دی ثابت ته وی: والله زما دی په الله قسم ثابته، لو حدثت به احدا، کچرته ما د الله د پیغمبر د غرات چاتم بیانولې او ما چاتم هغه ښکارا کولې، لحدثتك به یا ثابت، نو خامخا به ما تا ته بیان کړو. کدا ما چاته بیان کړو
یا مې چاته بیانو نو ما به خامخا تا ته د الله د پیغمبر دغه راز صلی الله علیه وسلم دا راز به ما تا ته ویلو. مقصد دا محترمینو په دې روایت کې یو دا چې د انس بن مالک رضی الله عنه د هغې د مور ام سلیم دغه شانته منقبت او فضیلت په دې روایت کې بیان شوی دی. ناشنا مور او یو ناشنا بچی انس بن مالک رب العالمین هغې ته ورکړو. په دین باندې مین مور او په دین باندې مین بچی. الله دې موږ او تاسو د هغوی سره جنت فردوس کې وزې کړي. دویمه فایده پکې دا ده د خادم او د نوکر او د مزدور معامله دا د خپل بادار سره او د خپل مالک سره، یعنی ډیر آداب د مزدور او د مالک په منځ کې موجود وي. باید یو د آدابو نه دا ده چې مزدور او دغه شانته نوکر دا به د خپل مالک رازونه دا چاته نه افشا کوي او چاته به نه وي، چاته به نه ښکاره کوي. نبی اسلام یعنی سور مالک چا سره نوکرو؟ د نبی اسلام سره نوکر کنه. د الله د پیغمبر راز مور څومره خوږه ده. دنیا کې زیات حق چې مور او پلار لري به مور څومره خوږه ده. خو ګوره د الله د پیغمبر سره دا یو نوکرو د هغې خدمت یې کوو، خو د الله د پیغمبر چې هغه د هغې مالک و د هغې راز یې مور ته هم نه ویله. نو نوکر او مزدور له پکار دی چې هغه د خپل مالک راز هغه چرته هم چاته بیان نه کړي. دغه شان د عامو مؤمنانو ته پکار ده باب سره تعلق هم دا دی چې د راز ساتنه به کوي. چېرته یو خبره وکړه نو هغه راز دی، هغه تاسو سره وعده وکړه چېرته به هم دا نه بیانې. او درېیمه فایده پکې دا ده مور له پکار دی چې خپل بچی له ښایسته تربیت ورکړي، په ښایسته اخلاقو باندې، په ښایسته خویونو باندې، په ښایسته ناسته پاسته باندې، په ښایسته خبرو باندې، د قرآن او د سنت په منهج باندې. یو د هغې نه دا دی چې په دې روایت کې ذکر شو بچی ته به دا ښودنه کوي مور او پلار چې بچیا ګوره چېرته هم د چا راز ښکاره نه کړي. ګوره ام سلیم دې تپوس وکړو بچیانه ما حاجتو بچی هغه خبره خو راته وکړه که نه حاجت څه وی الله مور یې هغه یو سیر و هغه یو راز و مور هم ورته ترغیب ورکوي. بچیا ګوره دغه راز د رسول الله چاته مو نه وی. نو بچو له ښایسته تربیت ورکول پکار دی. بچو ته دا تربیت ورکول نه دی پکار چې هغه په دروغو، هغه په چل، په فریب راځه بچې دکان ته دی بیمو هغه به بل طرف تاسې مثال بوځي. په ګپ کې به هم چاته دروغ نه وي. دروغ د الله ډېر سخت به دروغ به چاته هم نه وي. بله خبره پکې دا ده د مور او پلار له پکار دی زموږ ستاسو معاشرې سره تعلق دا دی. مور او پلار له پکار دی چې بچې هغه چې تا څه پسې لېږلی دی، مدرسې ته دې لېږلی دی، مدرسې وخت پوره شو، سکول ته دې لېږلی دی، د سکول وخت پوره شو. د بچي نه لږ بس خاص پکاري، تپوس پکاري چې بچیا دغه شان د خپل وخت نه وروسته رالی، ولې وروسته رالی، چا سره ناست وي. دا خو نن سبا بچي مور او پلار دغه شان د بچو تربیت ته سم کتل نه کوي، د هغې سم تحقیق نه کوي، ځکه به حول ټول خراب شوی دی. نو د بچو تربیت ته ډېر زیات کتنه پکار ده، د هغې وخت ته کتل پکار دی. هغه د چا سره کینی، هغه د چا سره پاتېږي، د هغې ملګري څوک دي، هغه د چا سره تګ راتګ کوي، هغه بازار او مدرسې او سکول ته د چا سره ځي. نو انشاءالله چې دا بچی به ستا بې صالحه وي، دا به نیکامله وي. الله زموږ او ستاسو اولادونه دا ټول صالحه نیکامله کړي. زموږ او ستاسو ژوند د الله تعالی ټول د قرآن سره تابعدارۍ او عمل او خدمت کې تېر کړي. وصلی الله علی نبینا محمد. تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا ودين، تعالوا لنعلم